لرنینګ کورس پارت 6 د انشاء د زده کړې کورس شپږمه ویډیو ده. په تیره برخه کې مونږ خبره کړې وه په ډوپلیکیټ ریورس روټیټ فلپ باندې په دې بعض اپشنو باندې مونږ خبرې کړې وه. په نن ویډیو کې مونږ خبره کوو په څه شي باندې. ګورئ له مخکې له دې چې تاسو ته زه ویډیو شروع کړم دغه ویډیو تاسو سره پلی کوم دغسې ویډیو به مونږ په انشاټ کې څنګه جوړو. نن ویډیو په همدې باره کې ګورئ دغه ویډیو را سره وګورئ. دغه انشاټ اپلیکیشن چې کوم دی مونږ سره داسې په ویډیو کې مونږ سره روان دی دې سر ته به رسیږي او بیرته به دې بل سر ته را رسیږي. ډېرې ویډیوګانې به تاسو کتلي په سندرو کې په نظمونو کې به تاسو کتلي دغسې د سندرغاړي یا هم د نعتخوان عکس داسې ځي او راځي. صحیح ده. اولته پې ساوند لګېدلی مطلب سندره پې لګېدلي. نو دغسې طریقه به په خپله په انشاټ کې مونږ څنګه کوو ځان لپاره دغسې طریقه وه. دغسې طریقې نه مونږ څنګه کار اخلو. صحیح ده. نو همدغه طریقه به زه تاسو ته نن په انشاټ کې ښیم. دې لپاره به تاسو چې وکئ نو ګورئ اول به تاسو د چل وکئ. ګوره په دې پلس نشان باندې مونږ کلیک کوو. د پلس نشان وظیفه دا ده چې په دې باندې مونږ کلیک وکړو مونږ سره لاندې کم بیکګراوند د سره به یو بل بیکګراوند اضافه شي. صحیح ده. نو ګورئ زه راځم دلته ما سره چې کوم دی مخکې یو بل بیکګراوند و زه اوس یو بل بیکګراوند ډیزاین رالم. صحیح ده. نو ګورئ ورته مخکې را سره یو بیکګراوند اوس ګورئ زه دغه بیکګراوند راخلم. صحیح ده. نو ګورئ پلس نشان وظیفه داره چې ګورئ مونږ سره یو خو دا بیکګراوند شي یو لاندې بل بیکګراوند. صحیح ده. چې دو بیکګراوند یا دوه درې ویډیوګانې مونږ یو ځای کوو نو دغه پلس باندې به کلیک کوو. که د ویډیو د پاسه مونږ ویډیو وراچو بیا په دې پیپ باندې مونږ کلیک کوو. صحیح ده. نو ګورئ دغه بیکګراوند ډیلیټومه راځم پیپ ته دا پیپ هم ډیلیټومه. صحیح ده. نو دغه طریقه مونږ اوس څنګه کوو. صحیح ده. ګورئ دغه لاندې بیکګراوند به تاسو څو دقیقې کوئ 13 ثانیې. صحیح ده. معمول 13 ثانیې برابر اندازه سایز برابر سایز دی. صحیح ده. نو ګورئ رای به شي تاسو په خپل موبایل کې فلپ ته فلپ باندې څنګه کلیک کو. ګورئ د انشاټ زه ډیلیټومه په دې فلپ باندې به تاسو کلیک کوئ. په دې ځای کې به تاسو یو تصویر راواخلئ. صحیح ده. داسې تصویر چې هغه تصویر بې بیکګراوند یعنی PNG. صحیح ده. ګورئ دغه 4K الټرا ایچ دغه تصویر دی ما سره. صحیح ده. دا زه رالمه. صحیح ده. دې نه به بعد اول راشو مونږ اول به دا تصویر برابر کو یوټیوب سایز ته. صحیح ده. نو ګورئ مونږ دغه تصویر راغستی دی نو دا به اوس مونږ په دې باندې مونږ هغه طریقه اجرا کوو. صحیح ده. چې دا ویډیو یو سر نه به شروع کېږي بل سر ته به ځي. صحیح ده. نو ګوره دا به راواخلئ تاسو دې قونج کې به داسې برابر کړئ. صحیح ده. چې څنګه هم برابر کو نو ګورئ دلته مونږ سره دوه اپشن اضافه شوي دي. صحیح ده. دا هم تاسو تشریح کوم. په دې ماسک باندې کلیک کړئ چې څنګه هم کلیک کو ګورئ تصویر خراب کېږي دې ځای کې. صحیح ده. PNG عکس کوم حالت ته اړوئ قلب ته اړوئ دې ته اړوئ بس د دغې دندې همدومره د خلاص شي. دې ځای کې تاسو تصویر سټایل بدل کړئ. صحیح ده. چې کوم حالت ته اړوئ او بل یو مونږ سره بل اپشن اضافه شوی دغه بلینډ. په دې بلینډ باندې تاسو کلیک کړئ ګورئ دلته خپل فلټر دی یوازې بس نور هېڅ شی هم په دې کې نشته دی. او بل یو اخري اپشن دی مونږ سره ګورئ کاپي. په دې کاپي باندې کلیک کړئ دا تاسو سره دوه کېږي. صحیح ده. ګورئ دغسې بس نور پکې څه نه دی پاتې. نو بیا به تاسو په دې 4K په دې تصویر باندې کلیک کړئ. ګورئ دغه په دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ. چې څنګه هم کلیک کړو دا به بیا تاسو راشئ. ګورئ یو نه راواخلئ 15 سکنډه پورې به تاسو راشئ. بیا به دا تصویر راواخلئ دې قونج ته بیا داسې ورسوئ. صحیح ده. چې څنګه هم ورسوو بیا به تاسو دا دې اخر سر ته راولئ. چې څنګه هم راوستو بیا به تاسو په دې اپشن باندې کلیک کړئ دا به تاسو دې طرف ته راولئ. صحیح ده. نو چې څنګه هم راوستو دا به تاسو اوکې کوئ. نو بېرته به اول نه شئ. ګورئ دغه اوس تاسو پلی کوئ. نو ګورئ مونږ سره چې کوم دی 4K الټرا ایچ ډي تصویر چې کوم دی پر سکرین باندې ځي او راځي. صحیح ده. تاسو به ډېر په خبرونو کې دا لاندې پټه تاسو کتلې د خبرونو کې. صحیح ده. لاندې خبرونه هم تېرېږي بره ویډیو چلانې لاندې پټه باندې خبرونه لیکل شوي هغه تېرېږي را تېرېږي. نو دغه ویډیو تاسو په دغه طریقې سره جوړولی شئ. بیا دا ویډیو تاسو بار بار ډوپلیکیټ کوئ بس همدا به تاسو سره تر اخره پورې بیا په یو ساوند ولګوئ نو تاسو سره ویډیو برابره شوه. نو دا نننۍ ویډیو پارت 6 چې دغه طریقه ما تاسو ته په انشاټ کې وښوده. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت.